سلامونه نیکې هیلې ملګرو، هیله ده چې ښه جوړ وي، ژوند او زندګي مو راته ښه وي او په خیر خوشحالۍ در باندې وختونه تېرېږي. نو ملګرو بیا هم حاضر شوی یم یو نوی ویډیو سره تاسو ته. او ملګرو که زموږ یوټیوب چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، در سره سبسکرایب کړئ او لاندې معلوماتونه ځانونه برخمن کړئ. ګورئ زموږ یوټیوب ډېرې برخې لري، نو هر چا نه وي سبسکرایب کړی مینوال مې وي نو هغه دې سبسکرایب کړي. ویډیو دا نو د فیسبوک په مسنجر کې یو نوې زیاتونې په اړه ده چې هغه ډېر وخت څخه ګنګوسې وي چې باید دغه سیستم په دغه مسنجر کې راوځي. نو دغه و چې پرون دغه سیستم د ټولې نړۍ لپاره خلاص شو. هغه داسې دی کله چې یو چا ته مو میسیج وکړ، یو کس ته مو میسیج وکړ، هغه تاسو کولی شئ 10 دقیقو کې هغه ډیلیټ کړئ. مطلب یو چا ته تاسو یو په خطا ډول یو میسیج در څخه ورغی، تاسو نه غوښتل چې هغه میسیج هغې کس ته ولګئ، مخکې نه ډیلیټ کېدو. که چېرته به تاسو خپل مسنجر کې ډیلیټ هم کړو بیا هم هغې کس ته ښکارېدو، خو اوس هغې ته به نه ښکاري. په لومړي قدم کې به تاسو خپل د موبایل مسنجر اپډیټ کړئ له پلی سټور څخه، یعنې وروسته به موبایل مړ کړئ او بیا به یې چالان کړئ، دغه سیستم به فعال شي. سیستم کارونې طریقه ده، مطلب زه یو میسیج کوم دغه چنار وزیر صاحب ته ورته وایم سلامونه، ګورئ ما میسیج ورته وکړ، اوس په همدغه میسیج باندې زه ګوته نیسم، دلته لاندې ریمو لیکل شوي دی. ګورئ دلته 2 اپشنې ورکوي، ریمو فار ایوری وان. دغه مو که کله کلیک کړ نو دغه میسیج ما څخه هم ډیلیټ کېږي، هغې کس څخه هم ډیلیټ کېږي، له منځه ځي. او دغه ریمو فور یو دا مو چې که کلیک کړ یوازې دلته ستا مسنجر کې دغه میسیج ورکېږي، خو هغې بل مقابل طرف چاته دی چې میسیج استولی وي هغې ته ښکاري. مطلب زه دا ډیلیټ کوم ریمو. اوس به دلته ماته ولیکي چې دغه ګورئ یور ریموټ ا میسیج، اوس هغې کس ته به دغه زما کوم میسیج مې چې استولی و سلامونه هغه به نه ښکاري، یوازې به ورته لیکي چې یو ریموټ یا چې دغه کس چې دی دغه میسیج ریمو کړی دی. نو دغه کارونې طریقه وه، په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ دغه سیستم فعال وساتئ. نو که کومه پوښتنه وړاندیز هر څه لرئ د اډموب یا د نورو سایټونو په اړه د همدغه ویډیو په کمنټ کې راته پرېږدئ. تر بیا تلا په امان.